حدیث د واقعه د معیز رضی الله عنه، واقعه د هغه زنانه غامیدي قبیلې وه، یاده ته که نه چې څو پیرې هغوی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالو، یا رسول الله زموږ نه زنا شوې ده، به موږ حد قایم کړه. هغه زنانه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو پیرې واپس کړه، په خپله یې ورته وویل یا رسول الله ما زنا کړې ده، زما په خېټه بچی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویزه چې دا بچی دی پیدا شو بیا زموږ خواله راشه. دې ځای کې علما دا خبره بیانوي چې یعنې رسول صلی الله علیه وسلم هغې له موقع م ورکړی و پیرې چې زه په ځان پرده راواچوه، اوس ګناه شوې ده الله ته واپس شه. بچی وشو ګوره او بیا راله د رسول صلی الله علیه وسلم خواله وی یا رسول الله زما بچی وشو. دې ته مؤمن وایي، دې ته دا نه چې ګناه تې شي او څوم ته ګناه وي، انسان دی ګناه کې واقع شو، خو ایمان ته وګوره چې د هغه وخته پورې دې ته سکون او راحت نه میلاویږي چې څو پورې دا سزا دې ته نه میلاوي شي. دې ته واپسي وي د الله طرف ته. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې کله دې د پیو نه قلار شي بیا راشه، یعنې څومره وخت دی څومره موقع. بیا ورته وایي پرده په ځان راواچو. 2 کاله پکې تېر شو، 2 کاله بعد را روانه ده د ماشوم سره او د ماشوم په لاس کې د ډوډۍ ټوکړم ده. وی یا رسول الله دې د پیو نه قلار شوی د ډوډۍ خوري. دې ته مسلمان وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه اخري خبره وه، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی په دې حد قایم کوي، رجم یې کوي. او یو ځای وکنستی شو، په هغې کې هغه ودرولی شو، سر یې ښکارېدو. رسول صلی الله علیه وسلم وی دې داسې توبه ویستې ده که نه، که تاسو کې په 80 کسانو یا د مدینې په 80 کورونو په 80 کسانو تقسیم شي د هغوی دپاره پوره ده. یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول الله وسلم د دې خلکو مبارک کې ویلي دا غامیدي قبیلې والا زنانه او ماعز دوی داسې توبه ویستې ده که هغه په دې ځمکه والا باندې تقسیم کړي د هغوی دپاره به کافي شي. خبره دې کې نه ده چې ګناه ترې وشوه، کمزوری د انسان ګناه ترې کېږي. خبره دې کې ده چې د ګناه نه بعد څه حال دی، او یو زما او ستا حال دی د ګناهونو سره. یو موت ایو ورب الکعبه. زه کله نه کله زه خو په ځان ډېر یېرېږم په خپل ایمان باندې، تاسو به ښه خلک یې خفه نه شي، تاسو ته نه یم زه خو ستاسو کمزوری یم، خو زه کله نه کله یعنې کله داسې م ووایم چې دا مړه د منافقت ژوند دی، دا مونږ یې چې تېروو. والله منافقت نور څه ته وایي؟ په موبایل کې سندره مخې له راځي، د دې نه عامه خبره جوړه شوې ده، د زنانو تصویران مخې ته اوړي راوړي، ایماني غیرت زموږ نه خوځي. په لارو کوڅو کې دې حالاتو ته وګورو، دې بازارونه زموږ چې کوم دي هغې ته وګورو، د دې نوي نسل د ځوانانو دې حالاتو ته وګورو، زموږ دې غلي کېناستو ته وګورو. زه خو دا یم چې ځان سره هم زه دا ښه پوره د موافقت ژوند دی. والله موږ بله دا وایو چې موږ د ګناهونو نه ځان لرې ساتو. نه خیر دی، او دا په خبرونو کې زنانه ته کته جایز دي، او په فیسبوک کې به کته جایز دي، او په لاره کوڅه کې به کته جایز دي. او بیا دا ګناه څه ته وایي؟ تاسو ما په دې باندې پوه کړئ، دا ګناه څه ته وایي؟ یعنې زه خو حیران یم چې نن سبا بله کېدای شي د بعضو د تلې مطابق خو نن سبا به ګناه یم نه. یو ورځ یو کس ماته وی زه د انګریزانو په ملکونو کې اوسېږم او غریب یم او په سود باندې ځان له پیسې رالم کور جوړو. نو ما دا خو سود دی، نو وی زه خو غریب یم. هسې خبره مې دا کولی چې یعنې زه یم چې د بعضو تلې مطابق ګناهونه ختم شوي دي، شتي نه ګناهونه. سود خورم ولې؟ غریب یم. دوکې دړکې بکې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. زنانو تصویران به ګورې، سندرې به اورې، ډمتوب به ګورې، په موبایل به دې نه ډکي. موبایل دی، دې نه بغیر خو ګزاره نه کېږي. نو داسې پسې بیا زه نو د اخر د دینداري څه ته وایي، او د الله د عبادت څه ته وایي، او د الله د بندګي څه ته وایي. امتحان خو دا دی که نه چې الله تعالی څه نه منع کړی ته دې ځان منع کړي، او هغه ستا مخې ته یي او ته دې ځان منع کړي. دا هم د الله بندګانو که نه ګناه تې شوې ده. ګوره څنګه په دې ګناه باندې خفه دي، دا هم د الله بندګان دي.